فرضي صدقه چې هغه زکات د ښکاره ورکوي نو یو به په دې کې دا فایده وشي علما لیکي چې دې کې به نورو ته دعوت میلاو شي نور خلق به هم صدقه ورکوي ښه په اخلاص سره چې یو انسان کله بل انسان وګوري نو هغه ته هغه عمل کول اسانیږي ورنه زکات ورکول او 40 روپۍ ورکول او بعضې اوقاتو کې د دې نه ډېرې پیسې جوړېږي نو دا ډېر کلک ایمان غواړي نو چې کله دا وګوري بل مسلمان زکات ورکوي نو د زړه کې راشي چې هلکه ماته هم د دې زکات ورکول پکار دي دویم دا چې په د انسان باندې دا تهمت ونه لګي چې هلکه دا سره د غنا نه هم زکات نه ورکوي ځکه حدیث پاک کې راځي اتقوا من مواضع التهمه تاسو ځان بچ ساتي د هغه مواضعو د تهمت نه چې کله زکات ورکې نو تا باندې به څوک د بخل یا د عدم زکات چې دا زکات نه ورکوي دا تهمت تا باندې څوک نه لګوي او دریم علت بعضې علماو مفسرینو دا لیکلي چې په دې سره به فقرا او محتاج خبر شي او هغه به د خپل ضرورت د پوره کولو دپاره دغه مالدار سړي ته رجوع کی او د ضرورت مطابق خپل زکات به ترې نه والي څلورم علت دام بعضې مفسرینو لیکلی چې یو سړی غني دی لیکن ظاهرا ځان فقیر ښکاره کړی دی یا په پټه سره خیراتونه زکاتونو پسې ګرځي او دی غني نو دا سړی به وشرمیږي او د خلکو مخ کې ځکه چې په ښکاره ورکوي نو دا به ښکاره میدان ته نه راځي د خلکو د شرم د وجې نه دته به هم عبرت میلاو شي دته به هم سوچ او فکر میلاو شي نو فرضي صدقه چې زکات دی دا ښکاره